نن تاسو شاګرد معرفي کوم چې اتم صنف زده کوونکی دی لیکن د پی ایچ ډي لیول پریزنټیشن وړاندې کړی دی چې د ژوندي موجوداتو په حیث ولمر یعنی غیر ژوندي موجود ته ضرورت لري. شخصا زما باور نه چې اتم صنف شاګرد کولی شي په داسې موضوعاتو باندې خلک کولی شي د مکمل هغه لیکچر وګوري خبرې وکړي ریسرچ وکړي څنګه د ریسرچ وکړو. زه غواړم یو مثبت برخه د یقیني وایي یو بیا منفي وایي. زموږ هیواد یوازینی شی چې ډېر ورسره ناشنا دی هغه د ټکنالوژي برخه ده. بالکل 15 افغانۍ انعام دی وګټو په اول مقام د لاسه دا 15 افغانۍ باندې څه شي کوي. نن تاسو ما ولیدلې واقعا خوشحاله شوی یم ځکه سړی خوشحاله کیږي کوم یو ځای کې موږ نورم ځان کولی شو چې ښه کړو مطمئن یم ځای شته دی هغه ځایونه چې السلام علیکم. زه غواړم تاسو ته د افغانستان ځوانان ماشومان او د یقین هغه ستوري ته معرفي کړم چې په لیدو به په اورېدو به ستاسو آینده دپاره امیدواره شئ. السلام علیکم ورور. وعلیکم السلام استاده. نن تا چې کوم موضوع باندې خبرې وکړې ماشاءالله زه واقعا په خپله ماته ډېر جالبه وه او د یقین په ټاکس کوم سیالۍ چې وه د قندهار او پروان ننګرهار او کابل ترمنځ ته پکې اول نمره شوې. مننه استاده. په یقین قندهار په اتم صنف کې زده کړه کې دا موضوع دی ولې انتخاب کړه اول کې؟ موضوع مې د دې پر اساس انتخاب کړه متاسفانه نه یوازې زموږ او ستاسې په ټولنې کې بلکې په ټوله نړۍ کې د اوس وخت یو د غټو مشکلاتو څخه دا دی چې د ټکنالوژي سربیره کله چې نړۍ پرمختګ کوي د ټکنالوژي سره سره ډېر منفي اغېزې پر طبیعت باندې یږدي. لکه د هوا موضوع کوم موضوع ته انتخاب کړی چې موضوع باندې موږ نه ویلې کوم موضوع انتخاب کړی و؟ ایکوسیستم ماشاءالله. نو د ککړتیاوي صنعتي انقلاب ګلوبل وارمینګ او د اوس وخت په کابل کې د اوبو بحران چې راغلی دی دا ټول د ایکوسیستم اړوند دی. یعنی زموږ د ټولنې د هوا د اوبو او د ککړتیاو اکثرا مشکلات زما د موضوع پورې ربط لري. نو په دې خاطر مې تصمیم ونیوی مال چې زموږ ټولنه د دې موضوع څخه باخبره سي چې ایکوسیستم څه ارزښت لري ولې باید ایکوسیستم د تخریب څخه مخنیوی وکړو. نو دا موضوع مې انتخاب کړ. ستا په نظر باندې دا خو په میډیا کې هم راغلی وه چې کابل به اولین پایتخت په دنیا کې وي کوم چې وچکالي سره شدید مخامخ دی. څنګه دا مشکل همدا اوس د کابل خلک او بلکې د افغانستان خلک د افغانستان دولت دا حلولی شي؟ البته موږ نور ارګانونو داسې نور مؤسسې لرو داسې چې د دې لپاره یعنی د سپما کولو لپاره ځینې لارې چارې مخکې نیوی سي چې هغه جلا غټه موضوع ده. خو تر ټولو ښه کار یې دغه دی چې اوبه د اوس څخه صحیح استفادې یعنې د مصرف لاندې وګرځوو. یعنې اوبه سپما کول څومره چې کولی سو د بې ځایه د اوبو مصرف څخه مخنیوی وکړو او هغه وخت چې مو په کار نه وي د هغه څخه د ذخیرې په توګه استفاده وکړو د وروسته لپاره تر څو هغه وخت کې چې اوبه نه وي د ذخیره شویو اوبو څخه استفاده وکړو. څاګانې چې خلک دوامداره وهي آیا دا د مشکل یو حل لاره ده او که د مشکل کې زیاتوالی راولي؟ دا په مشکل کې زیاتوالی راولي ځکه چې د ځمکې کې زیرمه شوي اوبه چې دي د څاګانو په واسطه نور هم وچیږي او د اوبو د بحران سره موږ اوس هم په دې خاطر مخ یو. د دې پر ځای باید د دولت څخه مو غوښتنه دا ده تر څو یو سم ځای یو سم د اوبو منبع د خلکو لپاره چې کنټرول وړ وي یعنی د دولت د کنټرول وړ وي وګرځوي تر څو هر څوک په هغه اندازه باندې چې په کار وي اوبه یوسي نه تر اندازې ډېر چې اوبو په مصرف کې سپما راسي. ماشاءالله اوس دغه مهم موضوعات دي او شخصا زما باور نه چې اتم صنف شاګرد کولی شي په داسې موضوعاتو باندې خلک کولی شي د مکمل هغه لیکچر وګوري خبرې وکړي ریسرچ وکړي څنګه د ریسرچ وکړو دا موضوع ته ماشاءالله ډېر عمیق ریسرچ دی کړی کوم څه رقم دی کړی؟ دا ریسرچ خو په اصلا کې په سر کې چې موږ د کابل څخه خبر رالی د یقین ټاکس برنامې لپاره نو ما دا د ځان لپاره یو فرصت وبلی چې تر څو زه باید په دې کې اشتراک وکړم. نو د استادان څخه مننه په کندهار کې زموږ د معاون صاحب څخه د محترم لطیفي صاحب څخه چې زما سره په دې برخه کې کومک وکړي تر څو زه دغه معلومات راټول کړم او د یقین کندهار عمومي مدیر صاحب محترم احمد ولي بریار صاحب دغه څخه ډېره مننه ډېر ښه نظریې یې راکړې د دې لپاره او تر ټولو ستره مننه مې زه زما مور او پلار ته چې زما سره په دې برخه کې ډېر کومک کړی دی همدارنګه زما کورنۍ چې زه یې ډېر تشویق کړی یم. نو د هغوی کله راغلی کابل ته؟ بلې و زه تیر کال راغلی یم. بلې و نو اوس چې د پروګرام لپاره بلې و څو وخت کېږي د پروګرام د ټول
پروګرام د تطبیقول څونه وخت دلته راغلی؟ یو هفته کېږي یو هفته شاوخوا بلې و چې دلته راغلی یم د پروګرام د تطبیق کولو دپاره. ماشاءالله. دنه مخکې د یقین نه مخکې ته بل مکتب کې هم وې؟ بلې و زه بل مکتب کې هم څو مکتبونه کې وې؟ داسې دوه نور مکتبونه کې وم، وروسته چې موږ د ځای په خاطر چې ځای مو چینج سو بل ځای ته، نو د هغه مکتب څخه لرې سوم او تصمیم مې ونیوی چې یقین ته راسم. البته زه ډېر ورته لیواله وم، شاګردان چې مې لیدی، نظم او ډیسپلین چې مې لیدی، نو ډېر لیواله وم چې یقین کې ثبت نام واخلم. نو هغه خو دا د شکر اوس په یقین کې یم. زه غواړم یو مثبت برخه د یقین ووایې، یو بیا منفي ووایې. ښه، مثبتې برخې خو یقین ډېر لري، خو منفي برخې فکر نه کوم چې داسې په سترګو راسي. کوم یو ځای کې موږ نور هم ځان کولی شو چې ښه کړو؟ مطمئن یم ځای شته دی. هغه ځایونه چې تش دي هغه انشاءالله تاسو د وخت په تېرېدو سره ډکوی سي، ځکه چې تاسو مخکې هم یادونه وکړم چې زموږ هیواد یوازینی شی چې ډېر ورسره ناشنا دی هغه د ټکنالوژۍ برخه ده، چې تاسو هغه سیستم تشریح کړئ د ټیچینګ ده، چې د کمپیوټر او ای آی په واسطه شاګردانو ته نور هم د فصاحت لپاره برابرې سي. انشاءالله کمیان یې ټول کرا برطرفه کېږي، هېڅ شی یو دم نه پوره کېږي. بلې نو دا اوس تا چې کوم 15,000 افغانۍ انعام دی وګټو په اول مقام د لاسه وړو، دا 15,000 افغانۍ باندې ته څه شی کوې؟ 15,000 افغانۍ خو زما لومړی تصمیم دا و چې دا باندې یو څه سودا وکړم د دې په کابل کې، ځکه چې سودا ښه ده، نه د فکر د پروګرام وروسته کومه ستړیا چې لري، کنې څوم پروګرام جالبه و خو بیا هم خپل ستړیا لري، په هغه باندې مې لسه فکر بلې خواته سي. وروسته چې کندهار ته ولاړم، که څوم 15,000 افغانۍ دومره شیان نه دي، خو زه ډېر پلان ورته لرم. بلې و نو هغه انشاءالله د خیر سره کامیابي دې غواړو. زمونږ ټول دغه یقین کې هدف هم دا دی، مخکې ما دا خبره بار کړې ده چې یقین دا کوم وینا چې موږ لرو اسلام، ساینس او ټکنالوژي، دا په عمل کې ښکاره کوو. دویم ته ماشاءالله په قندهار کې درس وایې، هرګز دپاره زما هم دا فکر ده، نن تاسو ما ولیدلی واقعا خوشحاله شوی یم، ځکه سړی خوشحاله کېږي. ما بار ویلی دي که د افغانستان جوړښت ته به سټریټیجیک پلان ورته لري، ځوانان به تربیه کوي، هغه به یو مقام ته رسوي، سټیج به ورته ورکوي، هغوی به افغانستان جوړوي او ته به ورسره هم همکاري، او هغه ځوانان نه زه غواړم چې ته موسې انشاءالله. د خیر سره استاده، شکر دغه کسان څخه ډېره مننه، ستاسو څخه ډېره مننه، هر څوک چې یقین سپورټوي د هغه څخه ډېره مننه استاده، ځکه چې یقین نه یوازې د شاګردانو لپاره ښه د زده کړې زمینه برابر کړې ده، بلکې هغه یتیمان چې د زده کړې لپاره ماحول یې نه درلود، هغه یقین ورته برابر کړي، او دا ډېره یو ښه خبره ده، ځکه چې په پروګرام کې موږ ځینې استعدادونه ولیدل چې یتیمانو خو ډېر هېڅ فکر نه کوي چې دوی د دونه استعداد ولري په دومره عمر باندې. دا جان چې په پروګرام کې خپل پریزنټیشن یې راکړي، نو ډېر ښه استعدادونه سه په یقین کې. جزاک الله خیر. آخري دوه خبرې، یو دا راته ووایه چې څه پلان لري آینده کې، کوم مشکل غواړې حل کړي؟ د خیر سره پلانونه خو ډېر دي، چې اول به پر خپل ځان باندې کار کوو، وروسته به د خیر سره په هیواد کې کار کوو. زما مخکې یو بله ویډیو مې د یقین په فیسبوک پاڼه کې فکر کوم نشر شوی وم، هلته مې هم ویل مال زه غواړم د خیر سره دا پلان نه یم خبر چې څه وخت به تطبیق سي، خو که ژوندي وو د خیر سره غواړم د افغانستان دپاره، نه یوازې د یقین دپاره، د ټکنالوژۍ په برخه کې ډېر مرسته ورسره وکړم، ځکه چې د هغې هېوادونه چې په اوسنی وخت کې ټکنالوژي لري ډېر قوي هېوادونه وي، نو امیدوار یم چې افغانستان هم د خیر سره یو وخت یو ډېر قوي هېوادو په لیست کې راسي انشاءالله. دغه د کامرې په ادرس نه خپل د یقین د ټولو برانچونو شاګردانو څه پیغام لري، عموما ځوانانو ته چې تا ګوري او څه پیغام ورته لري؟ پیغام مې دا دی چې لطفا وخت پالتو مه ضایع کوئ، هغه استعدادونه چې تاسو لري هر څوک یې نه لري، بلکې الله پاک تاسو ته چې کوم استعداد درکړی دی هغه نور هم خپل په ورځني ژوند کې وکاروئ، وړتیاوې مو مه پټوئ او خلکو ته یې ښکاره کړئ چې تاسو څه لرئ. ماشاءالله. جزاک الله خیر. خیر اوسئ. السلام علیکم. خوشحاله شوم. الله دې هر کله راوله. ډېر زیات مننه.